تچې نورنګ جمعې تچې ماشاءالله ماشاءالله څه قومي مشران الله پاک موږ ته راکړي دي سخته کسان یې پر موږ مسلطه کړي دي ماشاءالله ورته وګورئ د بنګ بنګ زوی ته دوی به هم تر شا ښایسته ښایسته اولادونه پرېښي او زمان به لري مژنجي لمسیان کړوسیان خوسیان پردیان ارمونې ګرد به لري ورور صاحب محترم او هغه به په دوی باندې دا فخر کوي چې زموږ نیکهګان نو یو تاریخي کسان و یو ولاړ و یو بوتلان د اوبو ریډبولونه منیسټر و بس نو نیټرو ده مو نیټرو مو السلام علیکم دا بیا په لاس کې و صاحب محترمه بالا خو به نو څه په وایه وغورځي ماشاءالله ماشاءالله خدای مو په جنت پسې ړانده که سپین قرآن مو ورټول که الا حاجي صاحب مرانجي صاحب ټلاکه د موشي جه تر دا دغه وکاږم در دا ماشاءالله حاجي صاحب او ډول صاحب څه په وایي الا بل څه پوسه قومي مشران دي ماشاءالله الله دې غم نه راکړي یو درانه شخصیتونه دي ناس چې ولس ته خدمت کوي ټول ولس مصروفه دي بس انشاءالله د خیر سره مصروفه دي سپورټونه کوي د خیر سره ټول بس مصروفه دي بالا خو نو راتلونکي نسل لره بالا وروره منځونه به خدای خیر کړي منځونه راګرځي د سپېژنې په چا راګرځي د شوقیان په چا راګرځي نو دغه کسان بیا نه راګرځي بس الله پاک چې دغه قومي مشران زموږ د سره نه لرې کوي دا که لرې سوله وروره دغه موږ زموږ د چوکۍ څوک غورځي او په لړۍ کې به څوک دغه پکول در پکول یې وکاږم دا به څوک پر سر کوي نو دغه او راغلی میدان ته راغلی نو دغه کسان چې جي دا بس موږ د خیر سره راتلونکي نسل دي موږ په دې خوشحاله یو زه ډېر فخر په کوم زه ډېر په خوشحاله یم او دا څه کیسه ده مرض نیولې څه بله دا شته بل ته ګوره دا څه غویان ناست که څه به داسې شکي ده دا دې چې او یاره پیر صاحب تاسې وګورئ دغه پیرتوب دغه رقم دغه د ګوره درته وګورئ تاسې ورته ګورئ کم ځای ته یې ګورئ ورته وګورئ دا ګوره دومره زه درته وایم دا پیران سم خلک نه دي اوښوس ته دا هغه خوارکیان یې راسي پوړنه یې ښه پر سر یې او ښه مبارکه ژره هم لري او فاصل چې اوس وی شربولو او دا خو نو دی بیا په خپل زوی پسې ګوري ته دا زما زوی دی که نه دي قومي مشران د قوم مشران دا اوس په خپل زوی پسې ګوري چې ته دا زما زوی دی که نه دي چې کله پوځي چې دا زوی دی نو بیا څنګه کشف ورکړي دغسې پلرونه دي خدای پاک ژوندي لري چې خپل زامن په ښه ډېر دقت سره پېژني او پلار یې مرض ونیوي بس نو بالا قومي مشران الله پاک دې 15 لکه کاله ژوندي لري ډول صاحب او غزار سو نظر مې کوي داسې دغه سترګې مې دي چې د سې درته نظر کوم چیرې دلته اخته خلقې غږې چې زموږ غږې چې دي وروره پپړې چمپلان درته رنګي دا چرګان دي د خلقو غږې سټیبلایزر لري زموږ غږې چمپل رنګي او دا او ماشاءالله نانۍ دغه دي نانۍ ناست دي الخ نانۍ ناست دي او څه کیسه ده کیسه چې ده زما ورونو دا څه کیسه ده انشاءالله بس دغه کسان چې دا قومي مشران چې ناست دي بس نو وطن آبادېږي د دوی دا هم کوډې پسې وي په دوی هم او دا خو نو ماشاءالله تاسې نو وینئ دا تر ټولو پسته خواري ده دا داسې خواري ده ومه بل هیڅ یې مه کو هلو نارې وا غاپم او ذکر هم کوه پکښې او بس پیسې را روان دي پیسې د اسمانه به د کمنو سلوا داسې درته راغورځي باره خو نو دا خلک دغه عقیدې دي دا مشرکین دي دا داسې او ځوانانو او د مور شیجې څه کیسه ده الله وشرو ته وده سمې وشرو دا څنګه حساب دي ماشاءالله خپله ده شوره وایه پیسې نشته پیسې چې پیسې په اختر کې وویشلې یاره در کړي به م وایي نو بس ځوانان د مور شیجې اوسه ځوانانو بېشکه هېڅ یې مخې لاکي یا خلکو مخې لاکي یو بل خواته مخې لاکي قربان مسم زموږ دغه ځوانان چې دي دا انشاءالله موږ په دې باندې وطن هم ساتو د خیره زره او دا د وطن راتلونکی دی راتلونکی نسل بد داسې نسل دی بالله چې د هرې خوا چې تاسې پر لا حول ولا قوت